نفس تنګي څه ډول ناروغي ده، خپله نفس تنګي څه ته ویل کېږي او ولې رامنځته کېږي، لاملونه یې څه دي او کله چې یو څوک په نفس تنګۍ باندې اخته کېږي نښې نښانې یې څه دي او په دغه ناروغۍ باندې څوک ډېر اخته کېږي په امر یا سن پورې هم اړه درلودلی شي او که نه. یوه بله مهمه مسله دوستانو ډاکټر صاحبان داسې وایي چې دا پوښتنه به هم ډاکټر صاحب نه کوم چې د هوا په ککړښت سره یعنې د ککړه هوا لکه د اوس په کابل ښار کې ده یا د ژمي په راتګ سره هم دغه ناروغۍ ډېرېږي ده. نو په دې ټولو موضوعاتو را سره په خپرونه کې میلمه ډاکټر صاحب صالح احمدزی میلمه دی چې ښه راغلاست ورته وي. ډاکټر صاحب سلام، مشه په خیر راغلی خپرونې ته. سلامت دی، خیر اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم لیدونکو ته او ستاسو محترم تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب لومړی په نفس تنګۍ په اړه معلومات لږ درنه واخلو چې نفس تنګي خپله څه ته ویل کېږي. نفس تنګي یا سالنډي په پښتو کې ورته وایي او طبي اصطلاح یې برانشل اسما ده. دا یوه مزمنه ناروغۍ د تنفسي سیستم ده چې په دې کې هغه هوایي پایپونه چې هوا سږو ته راهنمایي کوي هغه تنګیږي او دا ناروغۍ په ټوله نړۍ کې لیدل کېږي. تقریبا 4 تر 10% خلک د دغه ناروغۍ څخه په نړۍ کې کړېږي او په هر سن و سال کې لیدل کېږي، خو زیاتر په ماشومانو کې دا مرض لیدل کېږي او په ماشومانو کې هم زیاتر بیا په هلکانو کې نسبت نجونو ته زیات لیدل کېږي، خو بعد له 14 کلنۍ نه بیا په دواړو جنس کې مثلا لیدل کېږي. ښه، دغه سالنډي یا نفس تنګي لاملونه به هم حتما لري. اصلي لاملونه څه دي چې انسانان په اخته کېږي؟ ګورې په نفس تنګي یا سالنډي کې شخص یو شدید عکس العمل د بعضې موادو په مقابل کې هغه ته الرجن یا حساسیت زا مواد وایي، دغه په مقابل کې عکس العمل ښیي او دغه هوایي پایپونه تنګیږي. زیاترین لاملونه چې دي یو هاوس ډست مایټ ورته وایي چې دا واړه ذرهبیني ژوندي موجودات دي چې زموږ تاسو په ټولو کورو کې دا موجود ده. دا د بالښتو په قد کې، د بړستنو په قد کې، د توشکې کې، بسترې کې، رویجایي کې، د قالین په سر هر کور کې دا شته، خو موږ یې په سترګو نه وینو. او کله چې موږ بسترې کې څملو زموږ جلد اکثرا داسې په مرور د زمان دا جلد لرې کېږي تر لاندې بل جلد هغه پیدا کېږي. نو دغه تفلسات د جلدي څخه زموږ بسترې کې هغه کېږي، همدغه واړه موجودات دې نه تغذیه کوي. خو دغه خپله واړه موجودات بیا له منځه ځي یا دغه فضله مواد ذرهبیني مواد دي چې هغه کله هوا ته خپرېږي، نو بیا دا سبب د حساسیت یا نفس تنګي په شخص کې کېدلی شي. په څنګ د دې کې ډېر نور لاملونه دي، مثلا پالن د ګلونو انده ګرده د ګل چې ده، بعضې خلک دې سره حساسیت لري، نفس تنګي ورته پیدا کېږي. ګرد و خاورې، دوړې، پوپنک، یو جې کې داسې نم وي، بعضې میکروبونه او ویروسونه دي چې هغه هم په ماشومان خصوصا رسپیراتوري سینسیشل وایرس، ادینو وایرس، بعضې نور میکروبونه دي چې هغه هم سبب د نفس تنګي کېدلی شي. شغل کې مثلا بعضې خلک چې فرض وکړه د لرګیو سره سر کار لري، نجاري کوي، د لرګیو کې داسې ګرد و خاورې چې وي دا سبب د نفس تنګي ته کېدلی شي. یا یو څوک مثلا پنبې سره سر کار لري، نادافي کوي، مثلا دا کېدلی شي چې دې ته نفس تنګي پیدا شي. یا یو څوک یو فابریکه د پلاستیک سازي کې یا یو بل کیمیاوي فابریکې کې کار کوي چې هغه کې نکل او بروماید او کروم د شان زیات دي، هغه سبب د نفس تنګي کېدلی شي. د عطریاتو سره، د دود د سګرټو سره، د څوک مثلا تنور کې مثلا اور بلوي او مثلا دا ټول کېدلی شي سبب د نفس تنګي شي. په څنګ د دې کې بعضې نور کیمیاوي مواد دي، مثلا یو څوک داسې مثلا خپل ماشوم سر و ځان مینځي، د شامپوګانو کې ټولو کې کیمیاوي مواد دي چې هغه ته لږ ښه رنګ او ښه بوی ورکړي. نو کله چې د ماشوم سر مینځي ډاکټر ته وړي ورکړه ولس د هر د دې سر ځان زمینو د نفس تنګي کېږي یا سینه نیسي. یو علت دی چې د دې سړو کې یخ کېږي، بل علت دی چې همدغه شامپوګانو کې هم بعضې کیمیاوي مواد چې دي دغه سره دا کېږي چې حساسیت ولري. نو دا لاملونه دي. او په ضمن کې د هوا ککړتیا دا هم ډېر مهم ده. په دغه وخت کې دغه معلق ذرات په هوا کې ډېر زیاتېږي، خصوصا سلفر ډای اکساید، نایتروجن ډای اکساید، اوزون او بعضې نور هغه دي چې د خلک چې د کورو کې مثلا زغال او لرګي د شان سوځوي، دغه معلق ذرات چې په هوا کې زیاتېږي دا هم سبب دی دې کېدلی شي چې چاته سالنډي یا نفس تنګي پیدا شي. په څنګ د دې کې د خود یخوالی د هوا چې مثلا بعضې خلک دي د یخ هوا سره حساسیت لري چې وایي زه چې د یخ هوا سینې ته رسېږي سینه مې نیسي. نو دغه ټول لامل دې کېدلی شي. حتی په بعضې خوراکي موادو کې هم چې بعضې خلک چې خوري
نفس تنګي ورته پیدا کېږي او سره حساسیت لري. ډېره مننه کوم. یعنې دغه ټول تر کومه حده پورې چې ما ډاکټر صاحب تاسو خبرو د حساسیت سره تړاو لري حساسیت دغه سره نفس لري تنګي. ځینې کسان دي د سینوزیت لري، پوزه یوه خلاصه وي یوه بنده وي، دغه هم کله کله په خوب کې داسې ورته نفس تنګي پیدا کېږي، دا بیا کوم ډول د دغې سره تړاو لري او که نه؟ بالکل ښه سوال هم وکړو. بعضې حالتونه دي چې هغه ډېر زمینه ساز نفس تنګي ته دي. یو یې سینوزیت ده. په سینوزیت کې هم د موږ دغه قسمت د پزه کې چې سینوسونه دي دا میکروبي کېږي. دغه میکروبونه کله چې ستوني ته کېږي یا د خپله د دې سره د سږي هم عکس العمل کله کله کوي. سږي هم دغه پیپونه هم میکروبي کېږي او هغه کېږي چې بیا چاته نفس تنګي پیدا سي. نو دا ډېر مهم هغه ده چې یو څوک چې مثلا د پزې دغه پرده یې کږه وي، دا ډېر مساعد د سینوزیت پیدا سي ورته، یا زر د پزې میکروبي شي. نو دغه میکروب د پزې اکثرا دغه ویروسونه یې بیا څه دي کې هغه کېږي. ما ویل چې یو علت دی همدغه میکروبونه او ویروسونه دي. په سینوزیت کې هم میکروبونه پزه التهابي کوي، سینوسونه التهابي کوي او دا بیا خپل تاثیرات په سږو باندې په هوایي پیپونو باندې هم لري چې هغه بیا عکس العمل ښیي. بعضې کیمیاوي مواد لکه هستامین او برادیکینین او پروستاګلاندین د بعضو اشیانو ازادېږي، د نلکې تنګېږي او شخص په مشکل نفس اخلي، ساه یې بندېږي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه، غواړم چې لږ نور هم په دې تړاو معلومات راکړئ چې ماشومانو کې دغه ناروغي ډېره پیدا کېږي او مخکې له بلوغه نه په هلکانو کې نسبت ښځو ته علت یې چیرې ولې؟ د مجموع کې دوی خو دغه دفاعي سیستم هومره لکه د غټانو غوندې چې دوی د دغه شیانو په مقابل کې د طول د عمر کې زیات مصاب شوي دي، دي سنسټایز کېږي د په حساب د هغه کېږي چې بیا نو دا شیان عمره په مقابل کې عکس العمل نه کېږي. خو په دا ماشومانو کې دا زیات کېږي ځکه چې اول وارې هر ځل دوی د سره موادو سره مخامخ کېږي. نو د دې له خاطره په ماشومانو کې زیات ده. او دا چې ولې په هلکانو کې نسبت جنکیانو ته زیاتر لیدل کېږي، په واړه په ماشومانو کې دا د علت تر اوسه واضح نه ده. خو بل دې سوالات کړن کېږي بیا په دواړو جنس کې مساویان لیدل کېږي. ډېره مننه کوم. د عمر په تېرېدو سره هم دغه سالنډي په انسانانو کې زیاتېږي او که نه؟ کمیږي. ښه کمیږي. بعضې ماشومان تاسو وګورئ چې خصوصا دغه 3-4-5 کالن عمر څه لري، په دې کې زیاتر د نفس تنګي لیدل کېږي چې کله کله د دوی سن زیاتېږي، د عملات دې کمیږي او په ضمن کې بعضې خلکو کېږي چې مثلا په بلوغ کې یا په آینده کې په غټېږي ځوان کېږي چې دا بیخي ښه شي د نفس تنګي بیا ورته پیدا نه شي. نو په ماشومانو کې زیات ده. او ما مطلب مثال مسنه کسان چې عمرونه د شپېتو دغې کسانو کې هم لیدل کېږي. یو داسې نه ده چې ما وایي چې دا په هر عمر خلکو لیدل کېږي، خو زیاتره په دوی کې لیدل کېږي. یو نفر په ماشومتوب کې هېڅ نفس تنګي ونه لري، په ځوانۍ کې هېڅ نفس تنګي ونه لري، ولې په 10 کلنۍ 14 کلنۍ کې سره رسېږي نفس تنګي ورته پیدا کېږي. دا داسې امکان لري. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب یوه مسله چې ډېره مهمه ده، تاسو مخکې یادونه وکړه ځینې کسان مثال په یخو سیمو کې ژوند کوي، ژمی ډېر سوړ وي او ځینې د لږ جلابات غوندې ګرم وي. دغه موسمونه هم په دغو سالنډیو کې رول درلودلی شي او که نه؟ بله ګورئ، د نفس تنګي او حساسیت په هر سن کې په هر موسم کې لیدل کېږي. بعضې خلک د پسرلي کې حساسیت لري، مثلا د ګلانو د ګردې سره. بعضې دي مثلا په اوړي کې تاسو بعض یو کې د غنم سرې وي، بعض کې د واښه و هغې دغه د ګردې سره حساسیت لري، د خاورو سره حساسیت لري. بعضې خلک د ګرمې هوا سره ډېر حساسیت وي، په ګرمۍ کې دغه نفس تنګي زیاتېږي. او بعضې خلک برعکس ځکه چې د حساسیت لاملونه ډېر زیات دي. یو څوک د مثلا ما ویل یخۍ سره حساسیت دی، نور هېڅ سره نه ده، وایي چې د یخ هوا مې سینې ته ورسېږي بس سینه مې نیسي. نو هغه د کوشش کوي چې هر څوک د ځان پوهې کړي چې مثلا دا زیاتر د چیش سره حساسیت لري، دغه نه ځان وساتي. مثلا څوک د یخي سره حساسیت ماسک هغه کې یو پټو یا څادر ځان ته پوزه هغه کې هوا لږ ګرمه تنفس کېږي چې بیا اذیت نه شي. ولې بعضې خلک دي د عطر سره حساسیت لري، بعضې خلک د دود د سګرټ سره، د سګرټ مثلا زه دلته سګرټ تاږم ته د دوږ سره حساسیت لري چې د دوی تا ته رسېږي تا سینه نیسي، نفس تنګي تا ته راځي او سینه دې خرا کوي او ټوخېږي او ساه دې بندېږي. نو دا فرق کوي چې د څوک د چیش سره حساسیت لري. د بېلابېلو حساسیتونه هم فرق کوي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب دغو ناروغیو تشخیص څنګه کېدلی شي؟ په افغانستان کې شونی دی که نه د دې تشخیص مثال په لابراتواري معایناتو ترسره کېږي که نه د مریض څخه تاریخچه اخیستل کېږي؟ د تشخیص په قسمت کې خو تاریخچه هم مهم ده چې شخص ډاکټر ته وایي چې دغسې مثلا هفتې کې یو وار یا په میاشت کې 2 وار 3 وار دغسې یو عمله مواد راځي چې سینه مې خرا کوي، ټوخېږم، په مشکل ساه اخلم او سینه مې داسې زیقي، سینه مې داسې نیولې. دا خو تاریخچه داسې مریض ته دا کوي. په څنګ دې کې لابراتواري معاینات مثلا په وینې کې لږ تغییرات راځي، ایزونوفیلیا ورته وایي، د هغه حالت پیدا کېږي.
یا یو بل مواد آیجي ورته وایي هغه زیاتېږي چې دا ټسټونه هم خوشبختانه په افغانستان کې د وینې معاینات کیږي. په څنګ د دې کې یو بل معاینه د هغه ته سپایرومتري وایي، هغه هم اوس خوشبختانه په افغانستان کې په بعضو شخصي شفاخانو کې دا اجرا کیږي د تشخیص لپاره. او د دې څنګ کې دغه سکین الرجیک ټسټ ورته وایي، تا جلد کې هماغه ټول شیان اثاره اخلي، زرقې تا معلوم کړي چې ته د کوم په مقابل کې حساسیت لري. بیا د همېغه شي واکسین تا ته هفتهوار تطبیقوي، تر اوسه ته دغه مقابل کې غیر حساس یې. نو بیا چې ته هغه سره مواجه کېږي، تا باندې وجود تاثیر نه کوي او ته بیا عکس العمل د نفس تنګي نه کوي. نو دا ټسټونه په افغانستان کې کېږي. اکسرې د کله کله ضرورت کېږي، مثلا په نفس تنګي کې د سینې عکس اخیستل کېږي. نو یو بل د پیک اکسپلوریټوري فلوریټ ورته وایي، یو ماشینک د هغه سره پوف کوي، ګوري مثلا هغه هم تشخیص لپاره کمک کوي. نو دغه ټسټونه دي چې د تشخیص لپاره کېږي او خوشبختانه چې دا ټسټونه اوس دلته په افغانستان کې کېږي. ډېره مننه کوم. د مخنیوي لارې چارې چې د وقایه باید څنګه وشي، دغې ستونزې د حل لپاره یوه بله مسله مهمه ده چې د نفس تنګي درمل څنګه خوړل کېږي، دایم باید وخوړل شي، د یو وخته وخوړل شي. په دې اړه لږ معلومات راکړئ ډاکټر صاحب. د مخنیوي په خاطر ګوره هر څوک چې نفس تنګي مرض لري، دی د کوشش وکړي چې له اوله معلوم کړي چې زه څه حساسیت لرم. نو که یو څوک مثلا د ګرد خاورې سره حساسیت لري، اگر چې په افغانستان کې خدای امکان نه لري چې د ګرد خاورې نه موږ ځان وساتو، خو بیا هم کوشش وکړي چې ماسک دې وتړي. په یو ساحې کې مثلا ډېر ګرد خاورې وي، دغه نه کوشش وکړي چې لرې واوسي، اجتناب ترې وکړي. اول دا ده چې دغه شیانو څخه حساسیت دی ځان لرې ترې وساتي. دوم دا ده چې بعضې ټسټونه ما د وخته وویلې چې هغه د حساسیت ټسټونه دي، کېدلی چې دوی هغه وکړي او د هماغه شي مقابل کې حساسیت لري دغه واکسینونه واخلي. او یو بل شی څه هم هغه ډېر مهم ده، ما تاسو ته وویلې چې په نفس تنګي کې بعضې ویروسونه دي چې هغه هم رول لري سبب د نفس تنګي کېږي. نو هر هغه زموږ هیوادوال چې نفس تنګي مرض لري، دوی د کال کې یو وارې د انفلوانزا واکسین وکړي. دا ډېر مهم ده. واضح کتاب کې ویل دي چې څوک چې نفس تنګي یا ساه لنډي لري، دوی د هر کال په مني کې یا شروع د مني کې دوی د انفلوانزا واکسین وکړي. دا د نفس تنګي په حملاتو کې راوړلو کې کموالي کې ډېر رول لري. دا کار دوی وکړي. او په څنګ دې کې درملنه شته. دا داسې خطرناکه ناروغي هم نه ده چې سبب د مړینې شي زیات. ولې کېدلی شي چې ډېر ماشومان د مکتب نه پاتې شي، حمله سپي راځي. اکثر هم په دا شفاخانو کې عاجلو توقع کې د عملات د نفس تنګي څخه خلک راځي، اوقات یې ډېر زیات دي. خو درملنې دوه رقم دواګانې موږ دلته لرو. یو هغه دواګانې دي چې په هغه حملې کې موږ مریضانو ته ورکوو چې دا فتن هغسې نه یې ښه شي. ځکه څه کېږي داسې خلک چې هفتې کې یو نفس تنګي حمله پرې راځي او دا حمله چې پرې راغی نیم ساعت کېږي یا 15 دقیقې کېږي چې خپله ورته ښه شي. دا حمله کېږي چې خفیف وي، کېږي چې ډېر شدید وي او کېږي چې مثلا متوسط وي. کله کله سبب دی کېږي چې دا حمله ډېره شدید وي چې مریض بستر شي، حتی خبره اکسیجن ته ورسېږي، شفاخانې کې اکسیجن ته تطبیق شي. نو دا ټکي رښتیا مهم ده. زه چې اوس په لارې کې راتلم، ما د درملتون نه یوه دوا واخیستله چې دا په نفس تنګي کې ډېر رول لري. خو دا به زه داسې ښکاره کړم خپل هېوادوالو ته چې دغه دوا ته انهیلر وایي. انهیلر، بله. په اوس زمانې کې دا ډېر مهم ده او ډېر رول لري او خلک باید د دغه دوا نه زیات استفاده وکړي. پخوا به خلک ګولۍ او شربتونه به یې خوړل، نو هغه خپل تاثیرات د معدې باندې، د فشار باندې، د زړه باندې، د ینې باندې درلود. ځکه چې دوا تر اوس سږو ته راتله دا به ډېر وخت ونیو. خو اوس دا یې ډېر اسان کړی ده. دغه دوا خولې کې مثلا د دې هغه ماوټپیس هغه یې د خولې کې کېښودل کېږي، دا کش کېږي، هغه دوا راساً سږو ته ځي، نو نه د دې د معدې باندې، نه فشار باندې، نه د جګر باندې، هېڅ باندې تاثیر نه کوي. همدغه دوا چې دې ته سالبوتامول وایي، دا دوا کې ګولۍ هم شته، شربت هم شته، پیچکارۍ هم شته او انهیلر هم شته. خو زیاتر اوس دا باید خلک استعمال کړي. موږ چې بعضې مریضانو ته دا لیکو، نو بعضې خلک بیا موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب اینو برای من شکم را زیادت میکنم. نه، دا غلط خبره ده. دا سبب د عادت نه کیږي.
خو ته دغه ته ضرورت لري چې باید په ضرورت وخت کې استعمال کړي. دا د یعنی معتاد کیږي نه په دې نه 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 موږ ډېر خلک ته وایو چې دا دوا نشه کنین ډاکټر صاحب وایي برم شک امروز باید معادات میشم. ګوره یو څوک د فشار مرض داری یا د شکر مرض داری نو دا خو تر آخر دومره باید دوا وخوري چې هغه فشار کنټرول شکر کنټرول کړي که اون خو هغه فشار شکر جکیږي. ما ویل دا یو مزمنه ناروغي ده نو ده هم که چیرې بیا حمله د نفس تنګي پیازي د نه استفاده کوي د نه استعمالوي د دې عوارض جانبي ډیر کم دي. دا ډیر زر تاثیر کوي. دا ډیر اسانه د نور سیستمونو باندې تاثیرات منفي نه لري. خو دې کې درس 40% خلک د دې هغه صحیح استعمال هم نه پیږي. ما یو مریض نه پوښتنه وکړه ځان سره دا وایي دغه دوا خو ما باندې هېڅ تاثیر نه کوي. ما ته دا استعمال کړه د څه رقم استعمالوي نو د دوای وخت هغه ټول د سیکي کاږو حتی د سرپوښ هم لري کړی نه و پې نه پیده. د مال اوله د خپل د هممسلکان نه دا هیله ده چې که چیرې هر چاته دا دوا لیکي دوی د دغه صحیح طریقه یې دې ته زده کړي. بیا هم د فارماسیستانو نه چې د هغه هم مسؤلیت ده چې دواخانې کې دغه دوا په مریضانو باندې خرڅوي دوی باید ښه مریض پوه کړي. رښتیا مریضان معلومات نه دي هغوی نه پوهېږي دا یې نه دي لیدلي. دوی باید صحیح په طریقې باندې پوه کړي چې دا دوا په دغه شکل استعمالیږي. نو د مریض د سرپوش لرې کړي نو د هغه خولې کېښود نو دا دوا ګورې دلته تاسو دا رقم چې دا کېکاږي د دې نه یو ګاز هغه کېږي نو همدغسې تاسو نه ته ځي سږي دغه ګاز خپله دوا ده همدغه دوا د په شکل د شربت هم ده په شکل د ګولۍ هم دي خو دلته په شکل د ګاز هغه کړی د دې ته متر دوز انهلر وایي نو ته به دا ګوته دلته نیسې په دغه درې ګوته به ستاسو کېکاږي دغه ګاز ستاسو د کش کې هماغه سات د تاسو نه او دا به څومره دوام کوي ډاکټر صاحب دا ګورې په حملې د مرض کس یو څوک فرض وکړه نفس تنګي لري 12 باید د شپې پرې حمله راځي دا ضرورت نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي یا شفاخانې ته مراجعه وکړي. همدغه دوا کولی شي چې 15 دقیقات 16 دقیقات دوه پوفه کش کړي یو پوف یو کش کړي او د قوت بیا یو بل پوف کش دوه پوفه شي نو همدغسې کش کېږي چې د سینې خوځ شي هېڅ ضرورت نشي چې هماغه 12 بجې د شپې ډاکټر ته لاړ شي. د دې تاثیرات 4 تر 6 ساعته پورې ده. که بیا پې حمله راغله خو بیا د استعمال کړي که پیران هغې ښه ونه کېږي یو هفته 2 هفتې بیا د نفس تنګي حمله پیران نه شي ضرورت به دې ته نه وي. بعضې نورې دي همدغه کې رقم دواګانې دي چې هغه هم یا موږ په شکل د وقایوي ورکوو. ما ویلې یو دا ده چې په حمله د مرض کې ورکول کېږي چې هغه دفعتاً حمله راځي دا استعمالوي او بل دا چې موږ په شکل یو څوک د مثلا دوامدار هغه لري نفس تنګي لري نو هغه ته موږ بیا وایو چې دغه 12 صدبات استعمالوه چې تا ته نفس تنګي رانیسي او ته په راحت خپل کار روزمره مخته یوسې. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب دا د نفس تنګۍ مرض که ډېر پراختیا وموکړي اختلاطات یې د زړه سره بیا کوم تړاو لري او که نه؟ بله که چیرې یو څوک نفس تنګي په کلونو لري مثلا 10 کاله 20 کاله کېږي دلته بیا هغه د سږو شریانونو فشار لوړ کېږي چې هغه خپل تاثیرات بیا خپل زړه باندې لري. د زړه د ښۍ خواصه ده هغه کېږي چې بیا لوی سي هغه ته موږ رایټ ساید هارت فیلر ورته وایو کېږي سبب د هغه سي پښې وپړسېږي. دغه نفس تنګي او برانشیت همدغه مشکلات لري چې بیا پس ته د زړه باندې هم خپل تاثیرات کوي. بغیر له هغه نه هم که چیرې یو څوک نفس تنګي مرض ولري چون دی زر ساه اخلي کېږي چې د وجود بوی کم شي کېږي چې ډېر خسته سي یا دی ټوخی ډېر زیات لري کېږي چې مثلا هغه د سږو پردې وچوي سبب د نوموتورکس سي یا مثلا سینه بغل یو میکروبي حالت ته هغسې سینه یې ونیسي یا حتی کېږي چې مثلا په ډېر ټوخی کې څوک نفس تنګي زیات ټوخېږي حتی کله کله ضعف کوي ځکه چې دی دومره زیات ټوخېږي چې جریان د وینې هغه ته کېږي سنکوپ ته ځي حتی کله کله مثلا د زیات ټوخی سبب دی چې د نس فشار ډېر لوړ شي چورس چای ته پیدا شي حتی د خپل ادرار نیوی ونسي دغه اختلاطات کېدلی شي چې مثلا په دې مرض کې پیدا شي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ چې تاسو نن زموږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ په مهم موضوع بحث وکړ. تاسو په فشار کې بریا وغواړو. مننه تاسو ژوندی اوسئ.